أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دی ټولنا مخکې د شیخ الحدیثانو د علماو د نیازو د قوم د مشرانو د علاقې د قومونو د مشرانو د ولایت د قومونو د مشرانو د راغلي مېلمنو او د یو مخلص ادارې د مشرتابو او د ادارې د تعداد د کیښودو الکلیم لیسې د شاګردانو په اجازه باندې زه غواړم چې اول تاسې ته لویه تحفه نبوي پیش کم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو شیخانو صاحبانو ګرانو مشرانو ګرانو شاګردانو د علم او د قرآن د حدیث د خبرو د فاره خو یلته ډېر علما ناست دي هغه به تاسو ته د دین د قرآن د علم حدیث خپل تقریرونه وکړي. صرف دومره غواړم چې الحمدلله ثم الحمدلله چې دې وطن ته د ډېرو سختو قربانیو نه بعد د ډېرو سختو فدایانو د هغو وفاتو یتیمانو د قربانیو نه بعد الله تعالی د ملک ته د دې ملک خلکو ته یو لوی امن یو لوی نعمت راوستی. زه غواړم چې د دې نعمت شکر اول زه بیا د دې ناستو خلکو بیا د افغانستان ټول مسلمان دا شکر ادا کو او د دې مبارکي اول د دې ملک د امارات مشر تابو ته حضرت شیخ الحدیث ته او د دې امارات ټول مشرانو ته او د دې ملک کونډو یتیمانو ته چې الله تعالی د امن دیغو دی پلارو دیغو دی ورونو دی وینو دی قربانیو په مقابل کې راوستی ده. الحمدلله ثم الحمدلله خدای دې د امن دا اسلامی امارت دایم او قایم ولري. ډېرې خبرې کول نه غواړم خو دومره اشاره کوم چې الحمدلله نه دی افغانستان خلک بلکې ټول دنیا مسلمان په دې عظیم نعمت باندې چې الله افغانانو ته راوست شکر کوي یو بل ته والله زیری ورکول او زیری ورکوي. یو خبره دا خو د سیاسي مجلس هم نه ده دومره وینا غواړم دنیا ته او د افغانستان خلکو ته چې دا د دنیا د قوانینو د فاره چې دنیا کې کوم ملک او قوانین او ملک جوړیږي هغه د فاره د ملک د دنیا په قوانینو کې یو قوانینی یو خپل شرایطي چې ملل متحد یا دنیا د ملک حاکمان یا د ملک مشران یا لکه نن چې په افغانستان کې امارت حکومت جوړ شوی دا د امارت مشران څنګه د دنیا په رسمیاتو وپېژني. چې څومره د ما د خپل علم یا د استادانو یا د سیاستمدارانو سره د ناستې یا د دنیا کې ګرځېدانه اولیدلی دي نو هغه ملک حاکمان باید په رسمیات وپېژندل شي چې د ملک له 100% خاوره په لاس کې ولري
الحمدلله نن د افغانستان اسلامي امارات سلونه په 100% کې دا خاوره په لاس کې لري. بل یو مهم شرط دی د نړیوالو د دنیا د قوانینو د ملل متحد په چوکاټ کې چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارات یا د افغانستان یو ملت هم یو څانګه ده، یو ملک ده، ډېر تاریخي ملک ده. بل یو مهم شرط دا ده چې په عمل کې باید له 180% امن وي. الحمدلله موږ تاسې وینو او ټوله دنیا دا ویني چې نن په افغانستان کې 100% کې امن ده. الحمدلله. نو موږ د افغانستان کې د افغانستان د ملک خلک د سوشل میډیا بعضې ملګري د افغانستان غلطې لیکنې کوي یا د اسلامي امارات په کابل باندې بدخواهي لیکي. ډېر متاسفانه په افغانستان کې حاضر افغانان یا افغانستان نه خارج افغانان د دا وکړي چې لږ د حق د سترګې وغړوي. د خدای په خاطر باندې نور دې د افغانستان ځورېدلی ملت په سیاست، په میډیا، په دروغو نه غولوي. خپل کور ته، خپل خاندان ته، خپلو افغانانو ته بلکې ټولې دنیا ته دې دا ووایي چې افغانستان کې اوس اسلامي نظام راغلی، په افغانستان کې حقیقتي نظام راغلی. د دې ملاتړ، د دې همکاري په موږ او تاسې باندې لازم ده، باید وکړو. نورې خبرې نه غواړم. الحمدلله د دې امن، د دې اسلام، د دې اسلامي امارات د راتلو مبارکي د امارت مشر تابو ته او د امارت ټولو خدمتګارو موظفینو ته خصوصا د مظلوم ملت ته بیا مبارکباد وایم. په آخر کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.